هر انسان چې مور او پلار تنګي، مور او پلار ته تکلیف ورکي، مور او پلار خفه کوي، مور او پلار ته پریشانی جوړي، خدمت یې نه کوي، د دې ډېر عذابونه دي. یو عذاب یې دا دی چې کله مرګ راځي خدای به کلمت کې نه یېره د ایمانه بلا شي. هر چا که مور او پلار تنګول، مور او پلار چې نه ناراضه و په عذاب و، دته به په ژوند خوشحالي نه میلاویږي، پریشانه به ګرځي، غمجن به ګرځي. هر چا که مور او پلار تنګول دته به خدای مال و دولت نه ورکوي، چې ورم کی دی به پورې ایران. چې یو هغه عمل چې د چا نه په آخري وخت کې ایمان ځي هغه دا دی چې څوک مور او پلار تنګي. چې د چا مور او پلار وفات شي که ناراضه تلي، اوس هغه کارونه شروع کړي، دعاګانې خیراتونه مور او پلار پسې وکړي، الله به مو مات. که د چا ژوندي خوشحاله کړي نو نور یم خوشحاله وساتي. که خدای نه کرده یو چا د پلار او مور سره څه جنجالي، زما وروڼو د اوس بیان نه وروسته بل یو کار مه کوئ، ورشي مور او پلار لاس مچ. والله که دې یاد وکړه کوم، یا دې په جذبه کې راولم، درته حقیقت وایم چې مور او پلار راضي که الله به